وړوکی نه شي او څه ونه وایي په زړه کې یې څه راونه ګرځېږي غټ سکرین ته یې کوي چې دی خپلې خبرې وکړي او مزاحمت یې باید ورته ونه کړو د ډونالډ ټرمپ نه هیله کوم چې دا کار وکړي په ډېر درنښت باندې احسان جانا نه نه زه راځم د دې ریفرنس غوښته شان غوښتي زه صحیح شو ریفرنس هغې باندې به وغږېږي هغې ته زه پوره تا بیا ما نه خبرې یېرېږي هیله کوم چې همدا جواب ورکړم ورته که نه ښه ګورئ آصف ورور خو دا کومې خبرې که ته خپل ریکارډ کې واورې دا ټول ستا خبرې ضد ناقص خبرې دي یو طرف نه په احمدشاه ابدالي باندې ویاړ کوي افتخار کوي وایي چې موږ هند پورې احمدشاه ابدالي نیولی او داسې بیا بل طرف نه وایي بنګلادیش سره د که جګړه چې هېڅ شی نه بیا وایي چې که مثلا روسیه دلته راغلی وه په افغانستان کې تورې اوبو ته تله نتیجه خو موږ خو ونه ویل د روسیه چې تورې اوبو ته لاړه خو په افغانستان ما خبرو کې مداخله مه کوئ که نه خو تورې اوبه مه وایه که نه که نه د شیدو چوشک درته راوړو خو تورې اوبه وایه ګوره دغه ګورئ دا هغه اشخاص دي چې دیموکراسي د سیاست خو په خبره نه پوهېږي که نه وایي چې غلط مې ویلي وایي له سره خبره دې صحیح که بې تور اوبو ته صحیح ده تورې اوبه کوم ځای کې دي ته وایې د تورو اوبو نوم څه شی ده توره بحیره پوه شوې کوم ځای کې ده توره بحیره کوم ځای کې ده توره بحیره چېرته ده او ته په کوم ځای روان یې ګورئ دوی بند راسي بیا همدغسې دوی دعوا د دیموکراسي هم کوي دوی سیاسي باز د هغوی اشتباه یو هم یم دا ټول هم د یو فکر طرفداران دي او موږ ورته غوږ هم نیولی نه زه ستا د فکر ته خاوند یم دیموکراسي طرفداران نه نه زه ستا د فکر خاوند یم نه وغږېږي کلتور فرهنګ ده هغوی صرف اصلاحات په خاطر باندې چې ټول اوبه نه ما خبرې خلاص شوې ګرمې اوبه به دې هلې کړې وایي ګرمې اوبه دي که تورې اوبه دي هر څه شی دي اوبه خو دي ګرمو اوبو ته هغوی تګ دا تاسو خبره ګرمې اوبه ګورئ دوی ویلې چې روس غوښتل چې ګرمو اوبو ته لاړ شي هلته خو روسیان لاړ نه په افغانستان کې پاتې شو بالاخره چې همدلته سقوط شول او بیرته لاړل افغانستان نه ورک شول بل وای هغه ده کله چې د دوه ابرقدرتونو جګړه چې دوی په منځ کې خپل جګړه نه کوي او بل هغه هېواد ټاکي ګورئ که دا جګړه د روسیه او د امریکا په مثلا په ایران کې وای یا په پاکستان کې وای بل چېرته وای ما که مداخله کړې وای زه به ملامت وم خو دلته روسیه راغلی وه زما په هېواد باندې بې له دې چې کوم افغان ورته بلنه ورکړې چې راسه زما هېواد ته د وسلو سره د راکټونو سره د بمونو سره زما په افغانان ووژنه ما په افغانانو بمبار وکړئ ما افغانانو ته بمونه کېږدئ ما افغانان په باروتو باندې وسوځوه هېڅ افغان دا نه غواړي او هیله کوم دومره بېغیرتي هغه مه کوئ دومره افغانانو ته د بېغیرتي ذهنیت مه ورکوئ ګورئ موږ افغانان یو دا ذهنیت مه ورکوئ خیر داسې روس راغلی و برقدرت و موږ زور نه ورسره رسېده موږ هر څه چې راباندې کول موږ ورته ویلې چې زه وایې که زه زور نه لرم ګورئ دا بېغیرتي فکر د افغانان یې وروره پښتانه یې که تا اوس ما لنډغرو سره یا خراسانیانو سره بحث کړی وای دا خبرې کړې وې که دا بیا مهم نه و ځکه هغوی همدغسې دي خو تاسو خو پښتانه یې ولې داسې خبره کوئ و سبا به دلته امریکا روس چینایي راځي تاسو په خور باندې به پرتوګ باسي کالي به باسي ته به ورته ګوري چې هغه برقدرت ده خیر ده ګورئ افغانانو تاسو نه هیله کوم چې داسې خبرې مه کوئ او دا افغانانو ته توهین د افغانان تاریخ لري هلته وایي چې احمدشاه ابدالي په هندوستان باندې حمله کړې وه موږ امپراتوري لرو د احمدشاه تاریخ باندې ویاړ کوي بیا بل طرف نه وایي چې روسیه زموږ هېواد ته دې راسي خیر ده اوکې نه زه خبرو ته راغله ګوره روسیه دلته راغلی وه ما هېواد ته که ما جګړه ورسره کوله د امریکا په توپک باندې زه مجبوره وم زه باید ما دا باسلی وای کله چې زما په کور کې نظامي عسکر دا ټوپک تاته امریکا نه وای درکړی داسې یوه پوښتنه امریکا ټوپک نه وای درکړی بیا د څه شی کوه بیا مې په تیږو باندې وشته ځان مې نو زه بېغیرته نه یم نه بحث کوي د سره خیر دی احسان جان دوستان دې ملګري دي شاهین صاحب ته زه شراغلاس وای په خیر تاسو توهین کوئ او هغه د بل تاسو سره نه توهین درته نه کوم نه مزه تاسو هم
هلو کنځامه کولو کنځا بارک نه ځای خیر صاحب، دی. نه بیا نه ولاړ احسان ځای. جان عمل لاړ نشي پښتنه مې لیکلې ده مزه احسانه بارکزای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خپل سلامونه مې کې هدي درنښت وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خیر زواک ساتي شي خولې سوځي نو یخ چوشک ورکي او کله یخني وشي نو ګرم چوشک د شیدو خوله کې ورکي. تاسو فکر وکړئ چې دای تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې کله وروس افغانستان ته راغی اصل دلایل یې څه وو، ولې راغی، امریکا ولې خپل نهایتي هغه جګړه ماران خپل ځان ته جوړول ترڅو لکه څنګه چې امریکا هم بعضی هیوادونه دا اوس که د امریکا اردو موږ تاسو وګورو خپل نه ده ډیری اسیب ځواک ته معلومات شته، تاسو شته ولسکشر ته معلومات شته دی. نو وروسته غوښتل چې په دغه سیمه کې ځان ته هغه عسكر پیدا کی چې بدون د کوم لګښت په دوی باندې هغه خپل مفادات لاس ته راوړي. نو دای تر اوسه پورې ګرمي وبنه پیژنې وای تورې بهیره ته خطوره بهیره چیرته ده؟ دا تر اوسه پورې ختیځ او مرکزی اسیا نه پیژني. دا کله بهیره ته لاړ شي او کله یخ اوبو ته لاړ شي. هغه شخص چې د جغرافیې په اساس باندې مدیترانه‌ای ساحې ونه پیژني، اقلیمي ساحې ونه پیژني، نو بیا څه ضرورت دی چې هغه سره د افغانستان په سیاست یا د هغه سره د افغانستان په راتلونکي د کوم پاکستانی فوجي سره خګیده، دا کوم جلۍ سره چې د دوی ارتباطات او هغه کوم معلومات چې د ډیزاین ورکول کېدل غاړه دی باندې برګزای صاحب شخصیت وژنه نه کو صرف دومره وای چې هو معلومات لرم زه پیر نور خبرې نه کوم. زه خاموشي اختیاروم په دې اړه کې هیدا کنه ګوره دغه الکان چې موږ تاسو پیژنو وړه ماشومان دي د لکه مخکې چې اسیب ځواک ولې چې زړه در باندې درکې ته چې عزت درکې او ترخی خبرې نه کوي په دې اساس باندې نه غواړي چې تاسو راتلونکي خراب شي. نو تا چې هغه کوم خبرې دغه پاکستانی فوجي جلۍ سره کولې په دې اساس باندې تاسو سره خبرې کوي ولګیت. نو دا خو خبره نه ده چې به ترې شل د افغانستان په باوقاره ملت باندې خبرې وکړي. بهر حال خو زه خیر وس لاړ غو دته چوشک پکار دی دته باید د شلو چوشک ورکول شي. مننه ډیره مننه کوم خوشاله اوسئ.